د افغانستان شمال په ماتم کې سمنګان تېره شپه د 4.4 درجې زلزلې مرکز و. د تېرې شپې په زلزله کې نږدې 600 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. کورونه ویجاړ شوي او ګڼ شمېر کورنیو خپل عزیزان له لاسه ورکړي دي. عزتمندو لیدونکو ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. د نن شپې 8 بجو خبري ټولګه مو وروستۍ زلزلې ته ځانګړې کړې ده. پر دې اړه د نور بحث لپاره خپرونه کې راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارد صاحب. زه یوسف خان لالی یم. مارد صاحب ستړی مه شئ، وخت د بخیر. خپرونه ته هم په خیر راغلی. مارد صاحب، لکه څنګه چې ښکاري ډېری هیوادونو او سازمانونو یوازې خواخوږي خپله څرګنده کړې او کومه مرسته یې لا تر اوسه نه ده کړې. فکر کوئ چې یوازې خواخوږي به کافي؟ مننه جناب لالی صاحب. لومړی تاسو تخنیکي همکارانو ته، لیدونکو اورېدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. ګوره نړۍ کې اوس هر څه سیستمونه ایجاد شوي دي. دا هم وړاندیز شوی ده او دې ته هم تدابیر نیول شوي که طبیعي آفات دنیا کې منځته راځي. اورئ صاحب؟ بله بله بله، مهرباني. طبیعي آفات که منځته راځي، خپله منشور د ملل متحد شورای اقتصادي او همکاري، شورای قومیت، دا په خپل ذات کې تدابیر لري. همداسې لوی لوی چریتي او نور د عاجلو مرستو ادارات هم په دنیا کې شته، په دې کې بودیجه اخلي، تخصیص لري، تدابیر لري. همداسې په کور دننه پاره هېواد کې د ایمرجنسي حالت دپاره، حادثاتو دپاره، دغسې یو ناورین او شی منځته راځي، عاجلې مرستو دپاره، علاوه له سره میاشتو، علاوه له رډ کراس او داسې بهرني دي. دلته په دننه په افغانستان کې مبارزه علیه حادثات یو وزارت او اداره او دا جوړ شوي دي. نو بنان بر علاوه بیا کله کله چې ناورین یا طبیعي حالت زیات سي، نړیوال هم د رسالت او مسؤلیت له مخې نه په ژمنو باید هغه ونه کړي. بل د ملګرو ملتونو سازمان په منشور کې راغلي چې ټول هېوادونه مساویانه حق لري، که وړي که غټي که برقدرت که زبرځواکي او که ټیټې که پرمختللی که وروسته پاتې، دې ته نه ګوري. مساویانه حق ده، حقوق معلوم دي. اتباع ټول ځکه هغه ته بین الدول نه وایي، بین الملل وایي. د ملل منځ کې ده، د خلکو منځ کې ده، یو سازمان ده. نو بنان دوی هم باید تدابیر ولري. ګاونډي هېوادونه هم، چون د موږ ګاونډیان زیاتره اسلامي هم دي، لکه پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان. الحق القریب ثم للبعید ورته وایي، یعنې اول حق د نږدې ده، بیا د لرې. دوی هم باید لاس پکار سي. دننه په افغانستان کې نه یوازې سیاحت عامې ته وګورو یا سره میاشت ته وګورو یا مبارزه علیه حوادث ته وکتل سي. په داسې حالتو کې دفاع وزارت په بشپړه توګه له ټولو چورلکو سره، وسایطو سره، د ټولو ګاډو نه ټول نه استفاده کوي. البسې حتی خپل لوجستیک ذخیره مسایل راوباسي. اما دا خو خپله د افغانستان حکومت وس کې چې څه دی هغه ترسره کوي. زما پوښتنه دلته دا وه مارد صاحب چې نړۍ اوس دلته څه مسؤلیت لري؟ د بشري حقونو کوم سازمانونه دي چې ورځ تر بلې بشري حقونو څخه یادونه کوي، وایي چې انسان ده او باید دې ته درناوی وشي، د ژوند کولو حق لري، مرسته یې وشي. خاص کر اروپا، خاص کر امریکا، دوی ولې تر اوسه خپل غږ نه دی اوچت کړی؟ ولې مرسته نه ده کړې؟ دا خو بیا ښه نه، دا په نړیواله کچه باندې ته بیا نو تبعیض وایي. خپل اعلامیه د حقوق بشر چې 30 مادې قطعنامه لري، په دې کې په صراحت راغلي چې بشر سره باید د ضرورت په وخت کې مرسته وشي او په نورو هېوادونو هم قید وشي. خپل همدغه اتحادیې اروپا چې تشکیل شوې ده، په ټریټي اف روم ورته وایي، په دې کې هم ذکر شوي دي چې علاوه له دې نه اوور یوروپ کنټري دوی باید بخارج له اروپا نه هم د مرستو ژمنې لري خلکو سره. اور چریټي ارګنایزیشن دنیا کې خیریه موسسات دي، دوی هم مسؤلیت لري. په دې کې مسؤلیت په دې لري چې همدې لپاره جوړ شوي بودیجه اخلي. بعضې هېوادونه لکه امریکا چې افغانستان سره ټټر وه، یا روسیه، چین، نور هېوادونه، دوی مثلا روسیه او افغانستان یو وخت راغلي دلته، روسیه او امریکا افغانستان ضعیف کړی ده. ځکه وخت ما یادوري وکړه چې دلته باید ټول ادارات کار وکړي، خو تر وسه پورې نور افغانستان خو نشي کولی تر له دې نه پورته هر یوه ته مرسته د اروپایي هېوادو په توګه ورسوي. اما اعلامیه د حقوق بشر 1948 کال خو دوی منلې ده، خصوصا یو څو 93 هېوادونه چې په ملګرو ملتونو کې ثبت دي،
دوی ته دا په دې قطعنامه کې د اعلامیې د حقوق بشر سوي که څوک غړیتوب لري دا په مورد الاجرا ده. همداسې د یونیسف مثلا صندوق امدادي و کومکونه ډېر دا باید ونه سپموي. کله چې وسپموي بیا سبا توقع له دې نه لري چې افغانستان د دوی دوست کېدای شي یا دا خلک بیا تړاو وکړای شي. بله مسله کورنۍ هم ده. دنه په افغانستان کې دې ته باید څوک ونه ګوري چې په جنوب کې ناورین مسله دي که شرق کې که شمال کې جنوب کې. ځینې متاسفانه بعضې خالد څټي پخوا په ننګرهار کې په جنوب په دې ځای کې په نورستان کې کونړ کې پنځلې وسولې دوی برعکس د خارجیانو د دښمنانو خلفاس تکرارول چې زه دا خو فلانۍ سیمه دا فلانۍ نه تنها دولت ملت هم مسئولیت لري و تاجران مثلا کسان چې امکانات لري له خپل امکاناتو باید کار واخلي منډه وکړي. بشر ده افغان ده مسلمان ده انسان ده دوی باید انسان سره کومک وکړي. اوس مثلا ایران باید فورا نږدې ده زر باید ورته ننه باید الوتکې راغلی وای هلته بیا وایي چې دوست برادر هستیم هم فرهنگ هستیم. نه تنها ایران مارد صاحب نه تنها ایران لند روسیه چې موږ په رسمیت پیژندلی یو ترڅنګ هندوستان چې موږ سره د ښو اړیکو دعوادار دی دا څنګه؟ ما هم دا اوس ویلې دا نږدې وادو به چولکې اوس را رسېدلی وای لویې باید الوتکې باید راغلی وای کومکونه باید کړی وای ځکه دوی هغه پروګرام د ایمرجنسي لري یعنې هغه استمراري عاجل مرستې تیارې پکې شوي دي لکه دلته په انګلستان او نورو ځایو کې دفتن ګاډو ته امر کوي حرکت کوي حتی د اولیه کومکونه د صحت عامې او د روغتیا دا ټولې دغه باید دوی اوس لږ لږ رالېږلي وای بس کومک به سه ټولو ته بیا د مینه محبت هم زیاتېده اړیکې پراخېدلې د فرد د افغانانو په ذهن په خیال او په هغه کې دغه بیا ثبتېدل هغه هېوادونه هغه کسان اوس ګورئ یو ګاونډ که په بده ورځ کې یو ګاونډ سره کومک کوي مرسته کوي هغه د دې اطفالو د دې ماشومانو په ذهن کې پاتې که سپینږیری کېږي او یو وخت کې د ما سره کومک کړی و یا د ما له پلار یا د ما نیکه سره دا بیا ذهن به بیا دی که سوداګري اړیکې پراخېږي سیاسي اړیکې پراخېږي لیاز بیا کېږي درناوی زیاتېږي قدر زیاتېږي یو وخت هم دا هم افغانستان کې د جمهوریت په وخت کې بلاوزه کومکونه کول ګوره تر اوسه پر موږ مینه ورسره ده. نن بیا پکار ده چې دوی باید یا دا چین چې راځي زه قرارداد کوم پانګونه کوم دا کوم نن که دا مرستې وکړي سبا ته بیا خلک په ښه سترګو ورته ګوري والله دا ښه دوست ده. یا روسیه زبرځواک هېواد ده مګر همالته وایي چې په رسمیت پېژنم او اړیکې ساتم او دا کوم بیا نن باید فورا باید دوی مرستې کړي. امریکا ته وایي چې افغانستان د ما ستراتیژیک ملګری ده دا موږ په ښه اړیکې لرو جنګ و ده اوس بالا دې نه خو ډیپلوماتیک اړیکې ساتو سیاست ساتو خو دا نن به دې مرستې کړې وې ډېره زیاته مننه اروپا آلمان راځي وایي زه کومک کوم ډېره زیاته مننه مثلا سویډن هلته نارې وایي نن بیا په دې ورځ باندې باید دوی باید خپلې مرستې وکړي او دې ته ونه ګوري چې یا تنها واده وري جاپان همیشه مرستې کړي اوس هم وایي اما بیا راځو اسلامي هېوادو سعودي ته چې غښتلي هغه هم دي بیا ورته وایي چې انما المؤمنون اخوة فاسقون ډېره زیاته مننه مارد صاحب زمونږ ورور راځه خو دا نه ډېره زیاته مننه چې همیشه د جهاد او دفاع په نوم باندې وسلې او سلاح راولېږي جنګ ته راځه محبت دا کار وکړه چې واقعا ډېره زیاته مننه مارد صاحب مسلمانان ورونه دي او بل سره کومک کوي. ډېره زیاته مننه مارد صاحب په خپرونه کې ستاسو حضور څخه نړۍ منندوی یم.